بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او آرام اوسئ. تاسو دوست یم لطیف مهربان له یو نوي ویډیو سره. ګرانو ملګرو، زه به نن تاسو ته دا دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ له ټلګرام سره البته پیسې وګټئ. سمه ده، ټلګرام کې ورته هغوی چینل وایي چې ټلګرام کې جوړېږي، یو ورته ګروپ وایي. سمه ده، زه تاسو ته دروښیم چې څنګه تاسو کولی شئ له هغه سره پیسې وګټئ. خو تر هر څه لومړی له تاسو نه زه هیله کوم چې ویډیو د اول نه تر اخره پورې تاسو وګورئ. ویډیو مخکې کوئ مه، ویډیو مکمل وګورئ تاسو، تر څو تاسو پوه شئ چې څنګه له ټلګرام سره مونږ کولی شو پیسې وګټو. سمه ده، هغه نه بعد له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او خپل نور ملګري زما یوټیوب چینل ته را دعوت کړئ، انوایټ یې کړئ، را ویې غواړئ چې زما د ویډیوګانو نه ویم ګټه پورته کړي. او په بل خبره مې دا تاسو ته کوله ګران ملګرو، تاسو کوم کامنټ، کوم پیشنهاد، کوم انتقاد لرئ، تاسو کولی شئ کله چې زما ویډیو ګورئ لاندې کامنټ ورکړئ که هر څنګه پوښتنه تاسو لرئ. انشاءالله زه که هماغه لحظه نه شي حتما تاسو ته یو ورځ یا دوه ورځې بعد یا په هماغه لحظه تاسو ته حتما جواب درکوم. نو زه همیشه تاسو د سوالونو او د تاسو د پیشنهادونو، تاسو د انتقادونو په هیله یم چې تاسو پیشنهاد یا انتقاد یا هر پوښتنه چې لرئ هغه مانه وکړئ، زه به انشاءالله تاسو ته جواب درکوم. نو ګران ملګرو، ټلګرام نوم به تاسو اورېدلی وي، اپلیکیشن یې ډېر خلک استفاده کوي. اول خو زه له ټولو ملګرو نه مننه کوم چې زه خبر نه وم، زه یې دومره ګروپو ته ور دعوت کړی یم، دومره ګروپونه یې زه جوین کړی یم دوی. سمه دی، نو له دوی نه زه مننه کوم. نو ټلګرام ګورئ یو د میسج لیږلو یا د چټ کولو یو اپلیکیشن دی چې د هغې نه اوس فعلا په نړۍ کې ډېر خلک د پیسو د پیدا کولو لپاره استفاده کوي. نو آیا تاسو په دې باندې پوهېږئ چې موږ له ټلګرام سره څنګه پیسې ګټلی شو؟ آیا له ټلګرام سره پیسې ګټل کېږي که نه ګټل کېږي؟ موږ تاسو خو که فکر وکړئ موږ تاسو واتساپ او ټلګرام او ایمو ته فقط له خپلو ملګرو سره د چټ دپاره موږ تاسو استفاده کوو، نور په دې نه پوهېږو چې یعنې دې سره خلک څنګه کار کوي. ګورئ ګرانو ملګرو، ټلګرام، واتساپ او دغه نور د چټ اپلیکیشنونه چې دي دا یو بهترین یعنې هغه لاره ده د پیسو د پیدا کولو دپاره. اوس دې ته راځو چې دې سره اوس موږ څنګه پیسې پیدا کوو شو. ګورئ ګرانو ملګرو، څو لارې دي دې سره موږ تاسو پیسې پیدا کوو شو. یو ګورئ یوټیوب چینل کې موږ ویډیو اپلوډ کوو. که د موږ ویډیو ویو نه لري نو تاسو کولی شئ چې خپل د ویډیو لینک راواخلئ. فرض کړه دغسې زه لینک راواخلم، څنګه کومه راځم خپل ټلګرام ته وګورئ ما یو چینل جوړ کړی په نامه دی لطیف مهربان. څنګه کوم دلته به یې زه پیسټ کړم. ګوره دا چې دلته ما پیسټ کړ، د دې د لارې نه څه کوي، د دې د لارې نه خلک راځي د ما هماغه ویډیو چې دی دې باندې څوک کلیک وکړي راځي مستقیما د ما یوټیوب چینل ویو کې دا کاونټ کېږي یا حسابېږي. دغه یوه لاره شوله. سمه ده، یوه لاره شوه. تاسو باور وکړئ چې که تاسو داسې یو ټلګرام چینل ولرئ یا ګروپ ولرئ چې هغه 15,000 یا 10,000 ممبره ولري، 15,000 10,000 کسان هغه جوین کړي وي، تاسو په دې متیقن اوسئ چې تاسو که یو ویډیو ورته لینک یې شیر کړئ په څلېرو ساعتونو کې تاسو ته حتما 2,000 یا هم 3,000 ویو درته راوړي. سمه ده، دا خو یوه لاره شوله چې کولی شو موږ او تاسو خپل د یوټیوب د چینل لینک هغوی ته هلته څه کړو، هلته شیر کړو. بله لاره یې ګوره دغه ویبسایټونه ما تاسو ته ښودلي z8.gl دی یا gp.links دی. دلته چې کوم لینکونه موږ او تاسو شیر کوو، سمه ده، کوم لینکونه چې موږ او تاسو شرینک کوو، نو هغه لینک دې جې نه ګوره که تاسو دلته فرض کړه راشي یو لینک دلته شیر کړئ پیپال کوم صاحب، زه دلته فرض کړه څه کومه شرینک کوم. دا چې تاسو دلته شرینک کوئ ګورئ دا جې نه تاسو کولی شئ لینک راواخلئ. لینک څه وکړئ، لینک هم ټلګرام کې څه کوئ دلته پیسټ کړئ، شیر یې کړئ، نو یعنې ما ورته ویلو ډېر ویور تاسو ته راځي، ډېر خلک تاسو په هغه اډز باندې کلیک کوي. که فرض کړه gp.link کې تاسو 1000 نفر تاسو په لینک باندې کلیک کړي، تاسو ته تر $4 پورې څه کوي gp.link پیسې درکوي. سمه ده، اوس سوالونه دې ته څنګه موږ دلته کولی شو له دې سره چینل جوړ کړو. دلته به راځئ ګوره دلته دغه 3 ډاټ چې دي که نه، د 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ، هغلته به راځئ نیو چینل کې به نوم ورکوئ. فرض کړه زه ورکوم چې مهربان. سمه ده، ګوره مهربان نوم ورکوم، مهربان وبخئ دا غلط شوه، مهربان. سمه ده، دلته نوم ورکوم، ډسکرپشن ورته یم اټس انفارمیشن. تاسو فارسي او پښتو په هر کې ورکوئ. سمه ده، په هر قسم ورکولی شئ چې هر څنګه یې تاسو خوښوي هماغسې نوم تاسو ورکولی شئ. اټس انفارمیشنل چینل کلیک کریټ باندې کلیک کړئ، لینک په ورکړو چې مهربان 3 دانې ورکړو. ګورئ
څلور دانې هند به ورکړو ډېر هند به ورکړو نو دا ولې نه اخلي یو دوه درې څلور به ورسره ورکړو This link is available صحیح شو پبلک چینل که پرایویټ چینل نه پبلک چینل زه غواړم چې ډېر خلک هر نفر چې په ټلګرام کې وي دا وویني سمه ده سیو به یې کوئ سیو نه بعد وګورئ دلته کولی شي خپل هغه کوم ملګري چې درسره دي هغه تاسو ورته اډ کړئ زه یې فعلا سکپ کوم کوم کته دغه چینل دې ما جوړ شو دلته اوس تاسو کولی شئ خپل هر لینک راشئ چې وي تاسو څه کوئ تاسو هغه څومره خلک چې په دې چینل کې تاسو سره ممبر یې تاسو هغوی سره کولی شئ دا خپل لینک شیر کړئ نو ګرانو ملګرو په دې هیله چې دا ویډیو مو نن خوښه شوې وي تاسو کوشش وکړئ د ټلګرام چینل جوړ کړئ هغه سره خپل ملګري اول ورته اډ کړئ هغه نه بعد ښه موضوعات پکې شیر کوئ تر څو ملګري هم له نورو ملګرو سره هغه شیر کړي تاسو باور وکړئ چې ایرانیان فعلا له ټلګرام سره یعنې د دنیا ټولو خلکو نه زیات پیسې چې فلم ګټي ایرانیان له ده سره ګټي ایرانیان ډېر ویب سایټونه لري ډېر بلاګ لري ډېر زیات چینل لري خپل ټول لینکونه هغوی چې دي ټلګرام د لارې نه له خپلو ملګرو سره شیر کوي په دې هیله چې تاسو هم له ټلګرام سره کار وکړئ ورسره پیسې وګټئ او په آخر کې تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې لایک کړئ تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم په وخت ولرئ د خدای په امان